बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په تیر درس کې مو د کولم قانون تشریح کړو. اوس غواړو د کولم په قانون کې ځینې مثالونه حل کړو. په یاد ولرئ د کولم قانون د دوو نقطو ترمنځ د قوې مقدار ښیي، مطلقه قیمت یې ښیي. د کولم قانون اف مساوي کیږي مطلقه قیمت ته وکتور نه دی ښه، مطلقه قیمت یې که کیون یو کیون دو پر آر مربع د کا قیمت 9 ضرب 1/4 پای اپسیلون صفر کیون یو کیون دو پر آر مربع. مطلقه قیمت ته واحد وکتور نه لیکم. د اپسیلون صفر قیمت ته 1/4 پای 8.15 ضرب لس پته -12 کولم مربع پر نیوټن متر مربع. کیون یو کیون دو پر آر مربع. دا چې تقسیم کو تقریبا 8.98 راځي، تقریبي قیمت 9 لیکو. 9 ضرب لس په توان دي 9 نیوټن متر مربع پر کولم مربع. کیون یو کیون دو پر آر مربع. دا په ام کې اس سیستم کې شو. په کوم سیستم کې؟ ام کې اس سیستم کې. اف به په نیوټن وي، کیون به په کولم وي، آر به په متر وي. په سی جی ایس سیستم کې اف مساوي کېږي د کا قیمت یو دی. په سی جی ایس سیستم کې د کا قیمت یو دی. کیون یو کیون دو پر آر مربع. په دې سیستم کې قوه په ډاین ده، چارج په سټارټ کولم دی او آر په سانتي متر ده. په سی جی ایس سیستم کې د کا قیمت یو دی، قوه په ډاین اندازه کېږي، چارج په سټارټ کولم اندازه کېږي او آر په سانتي متر اندازه کېږي. یو سټارټ کولم هغه چارج دی چې د دوو نقطو ترمنځ فاصله 1 سانتي متر وي او خپل منځ کې یو پر بل دفع یا جذب یو ډایم قوه وارده کړي. کولم هغه چارج دی چې په 1 متر کې واقع وي او یو پر بل باندې 1 نیوټن قوه وارده کړي. د سټارټ کولم او د کولم ترمنځ اړیکه پوهیږو د کا قیمت په سی جی ایس سیستم کې یو دی او په ام کې ایس سیستم کې 9 ضرب لس په توان د 9 نیوټن متر مربع پر کولمب مربع دی. د دغه فرمول نه د کا قیمت په لاس راوړو او بیا قیمتونه په سی جی ایس او ام کې ایس سیستم کې وضع کوو. د دې ځینې کا مساوي کېږي اف ضرب آر مربع. کا مساوي اف ضرب آر مربع تقسیم بر که چارجونه یو شی کو کیون یو کیون دو خپل منځ کې سره مساوي کو کیون مربع. په سی جی ایس سیستم کې اف په ډاین دی، آر په سانتي متر دی او چارج په سټارټ کولمب
مربع دی. په همدې ترتیب په ام کې اس سیستم کې قوه په نیوټن ده، آر په متر مربع دی، چارج په کولم مربع دی. دا د کا قیمتونه دي په سی جی اس او ام کې اس سیستم کې. څرنګه چې کا یو ثابت عدد دی، پس دا او دا سره خپل منځ کې مساوي دي. د دوی ترمنځ واحدونه یو شی کوم چې اختصار وشي، د سټارټ کولم او د کولم ترمنځ اړیکه په لاس راوړم. دا مساوات په نظر کې نیسم. په دې مساوات کې ډاین که نیوټن ته واړوم، ځکه دلته نیوټن دی. یو ډاین لس په توان منفي 5 نیوټن سره مساوي دی. دلته سانتي متر مربع دی، دلته متر مربع دی. یو سانتي متر لس په توان منفي 2 متره دی چې مربع دی مربع تقسیم بر سټارټ کولم مربع مساوي نیوټن متر مربع پر کولم مربع. لس په توان منفي 5 لس په توان منفي 2 ضرب 2 منفي 4 لس په توان منفي 4 لس په توان منفي 5 لس په توان منفي 9 نیوټن متر مربع. نیوټن متر مربع پر سټارټ کولم مربع. نیوټن متر مربع پر کولم. نیوټن متر مربع دی نیوټن متر مربع سره اختصاري. طرف وسط یې کو د کا قیمت 2 سانتي متر پر سټارټ کولم مربع. په ام کې اس سیستم کې بخره غواړم دلته قیمت پاتې دی 9 ضرب لس په توان 9 9 ضرب لس په توان دی 9. په سی جی اس سیستم کې 2 سانتي متر مربع پر سټارټ کولم مربع د کا قیمت دلته یو دی، او په ام کې اس سیستم کې 9 ضرب لس په توان 9 نیوټن متر مربع پر کولم مربع دی. دلته به ولیکم 9 ضرب لس په توان دی 9. طرف وسط کم 9 ضرب لس په توان دی 9 سټارټ کولم مربع مساوي لس په توان منفي 9 کولم مربع. لس په توان منفي 9 دې خو راوړم 9 ضرب لس په توان دی منفي دی مثبت کېږي 18 سټارټ کولم مربع مساوي کولم مربع دواړه خواوې جذر 9 جذر 3 لس په توان 18 جذر لس په توان 9 سټارټ کولم مساوي کېږي د یو کولم سره. یو کولم مساوي کېږي 3 ضرب لس په توان 9 سټارټ کولم سره. یو کولم مساوي کېږي 3 ضرب لس په توان 9 سټارټ کولم سره. دغه د کا قیمت پاتې و هغې ته مو پام وي. مثالونه توضیحي مثالونه. که چېرته کې یو 15 ضرب لس په توان منفي 7 کولم به وي، او که یو 2 چارج راکړی وي 2 ضرب لس په توان منفي 7 کولم به دی. د یو چارج په کیو 2 باندې 100 نیوټنه قوه وارده کړي. د چارجونو ترمنځ فاصله پیدا کړي. اول مثال، که چیرته یو چارج چې 15 ضرب لس په توان منفي 7 کولم به دی په کیو 2 چارج باندې چې کیون 2 ضرب لس په توان منفي 7 کولم به دی د 100 نیوټنه قوه وارده کړي. د دوی ترمنځ آر یا فاصله پیدا کړئ. د کولم قانون نه لرو، دام کولم دی دام کولم دی دا نیوټن دی. نو ام کې سیستم کې ځو اف مساوي کېږي 9 ضرب لس په توان 9 نیوټن متر مربع پر کولم مربع. کیو 1 کیو 2 15 ضرب لس په توان منفي 7 کولم به 2 ضرب لس په توان منفي 7 کولم به تقسیم بر آر مربع. اف راکړی دی 100
نیوټنه. کولم د کولم مربع سره اختصار، نیوټن د نیوټن سره اختصار. لس په توان د اوه منفي اوه، لس په توان د منفي اوه، لس په توان د منفي څوارلس، دوه ضربې لس وبخئ، دوه ضربې پنځه لیکمئ، نهه ضربې لس په توان د نهه، دوه ضربې پنځه ضربې لس، ضربې لس په توان د منفي اوه منفي اوه منفي څوارلس متر مربع پر آر مربع مساوي سل. دا لس به د دې یو صفر سره اختصار شي، آر مربع به دلته راشي، نهه بر لس، لس په توان د منفي څوارلس، لس په توان د مثبت نهه شو، لس په توان د منفي پنځه مثبت یو د توانې پورته چې یو څه منفي کېږي نو نهه ضربې لس په توان د منفي شپږ متر مربع واحد ورسره لیکم. دا آر مربع شو. دواړه خواوې جذر اخلم، آر فاصله به مساوي شي، دې جذر څو دی؟ درې، دې جذر دوه په توان تقسیم کوم منفي درې، د دې جذر متر یا درې ملي متره، درې ملي متره. د دې ترمنځ فاصله څومره شوه؟ درې ملي متره یا 0.003 متره. دا اول مثال شو. دوهم مثال، که دوه پروتونونه که چیرته دوه پروتونونه اف مساوي څلور ضربې لس په توان منفي شپږ داینه قوه یو بل دفع کړي، د هغوی ترمنځ فاصله آر مساوي ده 2.4 ضرب لس په توان منفي اوه سانتي متره. نو د هرې ذرې چارج محاسبه کړئ، د پروتون چارج محاسبه کړئ. دوه پروتونونه دي نو دواړه چارجونه خپل منځ کې سره مساوي دي ځکه دواړه پروتونونه دي. قوه یې راکړې ده 4 ضرب لس په توان منفي شپږ داینه. د دوی ترمنځ د پروتونونو ترمنځ فاصله یې راکړې ده 2.4 ضرب لس په توان منفي اوه سانتي متره. دوهم مثال دی د چپټر دوهم مثال. پوهیږو چې قوه په ډاین ده، فاصله په سانتي متر ده، نو سیستم سی جی ایس دی او د کا قیمت په سی جی ایس سیستم کې یو ډاین سانتي متر مربع پر سټارټ کولم مربع دی. په سی جی ایس سیستم کې د کې قیمت یو ډاین سانتي متر مربع پر سټارټ کولم مربع دی. پس د کولم قانون بیا لیکو، اف مساوي مطلقه قیمت کا کیو یو کیو دو پر آر مربع. د اف راکړه قیمت لیکم 4 ضرب لس په توان منفي شپږ داینه. د کا قیمت یو ډاین سانتي متر مربع پر سټارټ کولم مربع. کیو کیو دواړه پروتونونه دي، یو دوه ته دواړو ته کیو وایم مربع تقسیم بر آر راکړه 2.4 ضرب لس په توان منفي اوه سانتي متر مربع. ډاین به د ډاین څخه خلاص شي، دا سانتي متر مربع به د دې سره اختصار شي. پاتې به څه شي؟ 4 ضرب لس په توان منفي شپږ. دا چې مربع کو 2.4 ضرب 2.4 زه قیمتونه لیکم، بیا تاسو په موبایل سره اختصار کړئ. د دې ځای نه کیو مربع مساوي کېږي 4 ضرب لس په توان منفي شپږ ضرب
2.4 ضرب لس په توان منفي 7 کل مربع ضرب سټاټ کولمب مربع وبخښئ دواړه خواوې جذر اخلم. دا جذر نه تاسې وکاږئ جذر 4 ضرب لس په توان منفي 6 2.4 ضرب لس په دا کل مربع د جذر نه وځي دې ځای پورې جذر شو دا به شي 2.4 ضرب لس په توان منفي 7 دا چې جذر نه وکاږي سټاټ کولم به چې دا راځي تقریبا 4.8 ضرب لس په توان دی منفي لس سټاټ کولم به 4.8 ځکه د دې جذر 2 دی د دې جذر لس په توان منفي 3 دوه چې دې کې ضرب کړم 2.8 2.4 لس په توان منفي 3 لس په توان منفي 7 مساوي کېږي لس په توان دی منفي لس سټاټ کولم به دا د پروتون د چارج مقدار شو. دریم مثال د هایدروجن په اتوم کې الکترون د هستې په چاپیریال په دایروي مدار چې شعاع یې څومره ده دلته پروتون دی دلته الکترون څرخیږي دغه شعاع یې ده 5.29 سانتي متره. وبخئ 2.9 ضرب لس په توان منفي 11 متره حرکت کوي که د الکترون کتله ماس اف الکترون څومره 9.1 ضرب لس په توان منفي 11 کېجي وي نو د الکترون سرعت محاسبه کړئ. په هایدروجن اتوم کې الکترون د هستې په چاپیریال په دایروي مدار چې شعاع ده 5.29 ضرب لس په توان منفي 11 متره په دایروي شکل یا په دایروي مسیر باندې دوران کوي. که چېرته د الکترون کتله دومره وي د الکترون سرعت محاسبه کړئ. د سرعت پیدا کول دپاره باید موږ په الکترون باندې اول قوه پیدا کړو. دا قوه چې په دایروي مدار باندې څرخیږي دلته جذب المرکز فرار المرکز باید خپل منځ کې سره مساوي وي. که چېرته مساوي نه وي بیا مسیر دایروي کېږي نه چې مسیر دایروي دی نو په دایروي شکل یا د دایروي مسیر نه پوهېږو چې فرار المرکز او جذب المرکز قوې سره مساوي دي. د فرار المرکز قوې اف سنټریفیوژل د دې فورمول چې دی په دایروي حرکتونو کې ام ضرب ا ام وی مربع پر آر او په جذب قوه الکترون منفي دی پروتون مثبت دی خپل منځ کې د جذب قوه چې لري اف الکتریک کا کیو یو کیو دو پر آر مربع پس اف سی او اف ای خپل منځ کې سره مساوي دي. چې کله مساوي دي د الکترون چارج موږ ته معلوم دی د الکترون چارج مساوي کېږي 1.8 ضرب لس په توان منفي 19 کولمبه. چارج معلوم دی د الکترون د پروتون هم همدا چارج دی خو علامه مثبت ده. فاصله معلومه ده کې معلوم دی اف ورنه په لاس راوړو د کولم قانون استفاده اف مساوي کېږي کا کیو یو کیو دو تقسیم بر آر مربع کا قیمت 9 ضرب لس په توان 9 واحدات نه لیکم د کیو 400 ده 1.8 ضرب لس په توان منفي 19 دا د الکترون شو
1.6 ضرب لس په توان منفي 19 دا دی پروتون شو. مثبت منفي نه لیکم، مثبت منفي موږ ته صرف دومره ښایي چې دا د جذب قوه ده. که دواړه هم علامه وي دفع قوه ده، او که دواړه مختلف العلامه وي قوه د جذب ده. ار څومره دی؟ 5.29 ضرب لس په توان منفي 11 کل مربع. واحدات نه مې دي لیکلي. کله چې دا ټول سره حل کو نو دې ځواب راځي 8.23 ضرب لس په توان منفي 8 نیوټنه. دا اف ای شوه، او اف ای د اف سی سره مساوي دی. پس اف سی را کړی دی دا، او هغه مساوي دی ام وی مربع پر آر سره. د دې ځنه کتله هم را کړی، شوایم را کړی. اف سی موږ پیدا کړو، دا دی وی مربع قیمت ورنه په لاس راځي. وی مربع مساوي کېږي اف سی ضرب آر تقسیم بر ام. د اف سی قیمت 8.23 لس په توان منفي 8. امپیس سیستم کې چلیږم، واحدات نه لیکم. د آر قیمت 5.29 ضرب لس په توان منفي 11 کتله څومره ده؟ 9.1 ضرب لس په توان منفي 11 کېجي. د دې نه چې کوم قیمت راځي که دواړه خواوې جذر واخلو نو وی به مساوي شي دا چې ضرب کې په دې تقسیم کې مربع جذر واخلئ، تاسو ته به درکړي 2.19 متر بر سکند. د سرعت واحدات په امکیاز سیستم کې څه دي؟ متر بر سکند. 2.19 ضرب لس په توان دی 6 متر بر سکند سرعت به تاسو ته درکړي.